اوس د خدمت او د یووالي وخت دی. د 14مې ناحیې اړوند د مرنجان تپې پر سر د یوه تفریحي پارک د جوړولو چارې د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید، د کابل والی شیخ ندا محمد او یو شمېر نورو لوړپوړو دولتي چارواکو له لوري پیل شوې. یو لوی مسجد جامع په نامه باندې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم جوړیږي چې د زرو کسانو ظرفیت به لري او تقریبا 15 میلیونه افغانۍ به مصارف راځي او د دې په څنګ کې به یو لوی پارک چې د ډېرې ښکلا او د وطنوالو د خوشحالۍ او د منظرې ځای به هم یې دا پارک به هم جوړیږي. کابل ښاروال مولوي عبدالرشید وویل چې مرنجان تپه به ډېر ژر په یوه غوره تفریحي سیمه بدله شي. دا یا تفریحي پارک د جوړولو په چارو کې یو جومات، کلینیک، د ځوانانو او ماشومانو لپاره سپورټي لوبغالی، میلمستونونه، د وسایطو پارکینګ، کانتین، سیوری ځای، کټارې، د زرغونو سیمو پراختیا، د اوبو د ښکلا فوارې او یو شمېر نور تاسیسات شامل دي چې په بنسټیزه توګه به جوړ شي. د دې پارک په جوړېدو سره به ښاري ښکلا ډېره شي او ورسره به ښاریان د تفریح لپاره دې ځای ته راځي او څو شېبې به خوښې تېروي. یا تاسیسات به د بېلابېلو ادارو له لوري د خصوصي داخلي سکتور په مرسته د یوه کال په موده کې جوړ او بشپړ شي. د مرنجان تپې پر سر د تفریحي پارک د جوړېدو چارې د یوه جومات د بنسټ تیږې په ایښودو سره د افغانستان د سوکالۍ او آبادۍ په هیله پیل شوې. هم په تمازمون اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی. اوس د